د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. څ یا څه د نن سبق یا لوست دی. دا څه توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې څه توری له کیڼ لور څخه ښي لور ته لیکل کیږي. ګورئ د څه توري تر څنګ ټکي ټکي څه لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي څه توری داسې ډک کړئ. شاباس، د څه پیل همدغه ځایه څخه کیږي. د څه شکل دې وپېژانده. اوس د څه په غږ خبرې کوو. څه د څه غږ دی. ګوره، څه د څوکۍ په سر کې د لیکل شوي څه غږ دی، لکه څوکۍ. ته ووایه څوکۍ. شاباس، بیا ووایه څه څوکۍ. ته اوس داسې نومونه واخله چې د څه توری یې په سر کې راشي. څه څراغ، څه څادر. ګورئ دا څوکۍ وینئ. دا په رنګ رنګ رنګونو ښایسته شوي او دا لاندې ځایونه یې زیړ دي. ګورئ دا بازوګانې سور رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه بې رنګه څوکۍ رنګوئ. وایې به دا څوکۍ ولې رسمه کړې؟ دا ځکه چې د څوکۍ په کلمه کې د څه توری راغلی. دا څوکۍ ده. دلته د څوکۍ په کلمه کې یو ځل د څه توری راغلی دی. دغه د څه توری په سور رنګ چې د و د توري سره ګډ راغلی دی. ګورئ دلته هم څوکۍ لیکل شوي، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د څوکۍ لیکل مو ښه یاد شي. ګورئ اوس نو دا بې رنګه څوکۍ رنګوو. له دې ټکي پیل کوو. ګورئ دې بازو ته یې سور رنګ ورکوو. دغه د ډډې لګولو ځای ته یې زیړ رنګ ورکوو. آفرین، دغسې رنګ کړئ. مونږ رنګه کول زده کوو. شاباس، دغه شان رنګیږي.
اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اول څه تورې په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د څه توری لیکل شوی دی. د څه په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره دی چې دا د هر یو منځخالي څه په سر څه ولیکو چې څه لیکل مو زده شي. موږ څه لیکل زده کوو. ډېر ښه. څه دغه شان لیکل کیږي. موږ څه لیکل زده کوو. موږ څه لیکل زده کوو. ډېر ښه. څه دغه شان لیکل کیږي. ګورئ دا د څوکۍ لیکلو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د څوکۍ کلمه لیکل شوې ده. د څوکۍ په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د څه په سر کې، د که په سر کې. اوس د څوکۍ د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین. څوکۍ لیکل زده کوو. شاباس. موږ څوکۍ لیکو. څوکۍ دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د څه توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي څه په سر د څه لیکل زده کړو. شاباس. څه لیکو. موږ څه لیکل زده کوو. ډېر ښه. څه دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د څوکۍ کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د څوکۍ د هر یوې سپینې کلمې پر سر څوکۍ ولیکو. موږ څوکۍ لیکل یادوو. شاباس. څوکۍ لیکل یادوو. څوکۍ لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د څه توری په خړ رنګ راغلی چې د سر څه یې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د څوکۍ د کلمو کتار دی چې د څوکۍ لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د څه او د څوکۍ دا هر یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس. څه لیکو. څه لیکل زده کوو.
موږ څه لیکو؟ شاباس، موږ څوکۍ لیکل زده کوو. موږ څوکۍ لیکو. څوکۍ دغسې لیکل کیږي. موږ څوکۍ لیکو. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېد، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ، اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ، دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د څ توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر یو څ په سر څه ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د څه لیکل زده کوو. څه دغسې لیکل کیږي. موږ څه لیکو؟ اوس د څوکۍ د کلمې په سر لیکو چې د څوکۍ لیکل مو ښه زده شي. آفرین، څوکۍ دغه شان لیکل کیږي. څوکۍ لیکو. څوکۍ لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ څه لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د څه توری لیکو چې د څه لیکل مو ښه یاد شي. موږ د څه لیکل زده کوو.
څه دغسې لیکل کیږي. موږ څه لیکو؟ دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ څوکۍ لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د څوکۍ کلمه ولیکو چې د څوکۍ لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، څوکۍ دغه شان لیکل کیږي. څوکۍ لیکو. څوکۍ لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د څه تورې چې نوم یې څ او داسې لیکل کیږي، او د څوکۍ کلمه چې داسې لیکل کیږي. لدې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.